د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د خواله رسنۍ درنو کتونکو السلام علیکم. دا د یو ځل بیا ستاسو د خپلې خپرونې مخاندې وخت رارسېدلی دی چې وړاندې کولو ته یې زه جانان سیال ستاسو چوپړ ته حاضر شوی یم. هیله ده خپرونه تر وروستیو شېبو راسره تعقیب کړئ او د خپرونې له بېلابېلو برخو خوند واخلئ. مخاندې خپرونې کې موږ بېلابېلې برخې لرو. دې خپرونې کې تمثیلي پارچه او د ښاریانو مرکې لرو. لومړی ځو تمثیلي پارچه ګورو، بېرته راګرځو، له موږ سره مل پاتې شئ. یاره بیخي ستړي شولو. کارۍ یاره په ګرده بازار کې موږ ته یو کار نه راکوي. چې هر ځای ولاړ شو موږ کارګر نه دي په کار، زموږ د خپله بلا بد سړی څه وکړي یاره. چې امتحان مې ورکړی دی، سي وي مې ورکړی دا چې څه ویله نه یم. چې وخورو فکر پر وکړو چې څنګه به سیندواله ولا نو یاره داسې کارونه لاړو ګرده بازار ته یې هم کار نه راکوي. ولا بیکاري داسې بیکاري دي چې کارونه ګر سره مطلقا نشته. څو ځایه مې امتحان ورکړ دی د شفخانې ته، څو ځایه مې سي وي راچولی د موساد ته. ما خپله تر 100 ځایه ډېر سیویانې ورکړي دي. بله ورځ مې شفخانې ته د سي وي ور واستول، سړی په پاککارۍ کې به وظیفه راکړي چې ګورم د سیوي مې در سره ورکه شوی وه. ولا ګرده کارنداره کمې اوس سړی اوس څه شي وکړي؟ شانډواله زه یو نظر لرم. ښه څنګه نظر لرې؟ ما وویل ما یو خیره بنسټ وراو بس. شانډواله ستا څنګه نظر؟ خیره بنسټ؟ د خیره بنسټ یو څه دی؟ خو خیره بنسټ ګلما دې نه پېژندی؟ دا دغه رقم سړی و په خدای د شپې په ډوډۍ پسې اریان و. ښه 8 نمرې رانیولې، ښه وازانه پورډر موټر ورته ولاړ، 4-5 باډګاټان خوراک کارونه سره جوړ دي. د ماښام په ډوډۍ پسې اریان و. د خیره بنسټ چې راوستې اوس یې دغه سکار جوړ دی. د خارج څخه څوک 100,000 افغانۍ ورته راواستې د خوار غریب دپاره، بالا دی 100,000 کالدارې ورکړي، نور بالا بس دغسې دغه نمرې او نشان باندې رانیولي دي، موټران یې رانیولي دي. خورا اوس کارونه جوړ دي. والله یاره دا خو بالا ښه خبره دې وکړه په خدای. دغه دې بالا به هېڅ ژر پالکو نو دا به څنګه پالکو؟ دا نو بالا نه شناخ مخ لرې که نه؟ شناخ و په د خارج کې مې یو شناخته سته. مقصد و زنګ ورته و، مقصد دلته چې موږ ته 10,000 یا 100,000 افغانۍ راواستولې د خوار غریب دپاره به مس 100,000 کالدارې ورکړو، نور به ما ورته ښکلو تماشې وکړو، خپل میلې به کړو. لا دوشش دي په میاشت کې باچایانې والا څه په کوو؟ ښه خبره ده. زه اوس زنګ ورته وم. څه یې درته زنګ ورته وم؟ دا وخت به ماته چا زنګول. السلام علیکم حاجي صاحب، جوړ په خیر صحت ښه دی؟ خیر و خیریت دی؟ سلام تور جانه، ښه یې په خیر یې؟ وای شکر دی فضل الله خدای ستا سالتم ښه ژوند زندګي په خیر ده؟ یاره بیخي وکې هېڅ نه معلومېږي، نه پوښتنه کوي نه شی کوي، بیخي ناځوانه یې. پوښتنه کوو ولې نه کوو حاجي صاحب؟ دغه نه هر وخت پوښتنه کوو، موږ خو په خدمت کې حاجي صاحب چې هر کار خدمت یې. ښه یې جوړ خو به یې؟ حاجي صاحب موږ درته یو خیره بنسټ آباس وزو د ازمان ډیوال یم، مقصد دلته د ازمان ډیوال هم خبرې در سره کوي، باره بیا دغه سر خلاص کړو. ښه خیریه بنسټ هم فعاله کړی دی. سلام علیکم حاجي صاحب، ښه یې په خیر یې؟ سلام علیکم ورکه، ښه یې په خیر یې؟ و شکر دی. دغه دی ما دلته مو خیریه بنسټ فعاله کړی دی. ما د ستا د زکات پیسې د خیرات پیسې به دې راستولې وای، دا غریبانو او دا خلکو ته به مو ورکړي وای، دا بېوزلو خلکو ته. سمه ده انشاءالله زه به درته پیسې واستوم، حتما یې درته واستوم، خو داسې نه وي چې زه درته پیسې واستوم او تاسو خپلې خرچې او مزې په کوئ. یا چیرې په ژوند دی وانه اورې حاجي صاحب، موږ خپله زما اکا یو اکا مې میلیونر دی، بل اکا مې تجار دی، هېڅ د پیسو په کیسه کې نه وي. و داسې بیخي تقریبا 30-40 موټران لرو. و یا د پیسو هېڅ په کیسه کې نه وي. ما دغه ستا د زکات دپاره موږ وله. سمه ده انشاءالله پیسې به درته واستوم، خو دا پیسې به تر غریبو او لاچاره خلکو پورې رسوئ. و چې دا ستا زکات و خیرات قبول شي تر دا بېوزله پورې، هلته خو داسې خلک نشته چې ستا زکات و خیرات پورې قبول شي. مال چې دلته راسه تر یو غریب کورنۍ پورې بیا موږ ورورسو. سمه ده انشاءالله زه به خپل سکرټر ته ووایم، هغه به درته پیسې واستوي، هېڅ مشکل نه لري. زه سمه ده، موږ به هغه د بانک نمبر در واستو، بر هغه خپلې پیسې ورته راواستو. دا زما د انډیوال سره هم خبرې وکړې. ستاسو نمبر به زه خپل سکرټر ته ورکړم، هغه بیا ستاسو سره تماس نیسي.
بس پیسې هغه ته راواستوئ انشاءالله بس تر خوارو غریبو بس هغه شی رسېږي. سمه ده، نو مننه، خدای په امان. ښې دي بس خدای تعالی دې مات شه. خدای دې خانان دي. السلام علیکم. السلام علیکم. انجینر صاحب ته دې جوړه په خیر دې څه شه د خیر دې په شه په خیر دې دې شه په خیر دې انجینر صاحب څنګه کارونه څنګه دي؟ خدای دې خیر کړي. څنګه سره ناست یاست ځوانانو؟ دا څه بانډار مو سره شولې، څه مو سره ویله؟ هغسې ناست وو انجینر صاحب، داسې بیخي کارونه سره خراب وه. ښوونځی ملکي امر کړی دي، نن مې سي وي پورته سوې ده، نشه اچولې سوي. انجینر صاحب ما یو خیره بنسټ به راوباسو، داسې د خوار غریب دپاره به مو د یو ماښام شی سي، مقصد موږ به یو ثواب سي، د خیره چې موږ ته پیسې راځي د خوار غریب ته. ماشاءالله دا ځوان ته ګوره، دا ښایسته غټ ځوان دی، ښه کار ته په وس شته، نه مریض دی نه معیوبه دی، هر کار ته ښه په وس کې شته. ماشاءالله پر څټ یې کرکټ کې برابر ځوان دی، کار ته کار وکړي، روزګار وکړي. دا پیسې چې تاسې د خیریه بنسټ په نامه جیبو ته چې خلکو ته مکملونه ورکوئ، دا ستاسې لپاره ارامې دي. خدای پاک وایي وایي زه په دنیا د خپله حقه در تېرېږم، خو د مسلمان د حقه نه در تېرېږم. نو دا پردۍ پیسې له خلکو مه راغواړئ، بیا که هغه خلکو ته غریبو خلکو ته ورورسوئ هم ښه خبره ده، کمې تاسې چې په جیب کې اچوئ دا ستاسې لپاره ارامې دي. هم دا دنیا خرابه ده، هم هغه دنیا خرابه ده. بس انجینر صاحب ستا کور ودان په دې نه پوهېدلو، ستا سترګې مو پټې وې، تا زموږ سترګې را خلاصې کړې، کور دې ودان. دې ځای ته مو هېڅ فکر سوی نه و، بس نه پوهېدلو د بېکارۍ څه مو داسې یو کار ته لاس ور هېڅ مو نه درلود. نو په دې خاطر نو په دې نه و خبر چې الله پاک ته هر څه ورتېرېږي، مګر د مسلمان د حق نه ورتېرېږي. انجینر صاحب د بل وخت لپاره موږ هم هوښیار شولو، انشاءالله بل وخت به موږ سره غلطي د هر انسان څه کېږي. مقصد بل وخت لپاره به موږ څه کوو، داسې کارونه به نه سره کوو. ستا کور ودان چې موږ ته دې د حق لاره راوښوله، د ښه لاره راوښوله، بل وخت لپاره بیا دا چالو کړو. زه سمه ده، زه نو ځم، بس خپل دفتر ته ځم، هلته به مدیر صاحب ته وکړو چې کسان په کار والا نو تاسې ته به ځان سهار راووي، والا به مو راوغواړي هلته به ستا کور ودان، ستا کور ودان. خدای په امان. خدای په امان. خدای په امان. بیا هم په خیر راسي، خدای دې وکړي تمثیلي پارچه مو د خوشوار ګرځېدلې وي. ځو د ښاریانو مرکو ته بېرته راګرځو، له موږ سره مل پاته سي. د مخاندې خپرونې درنو اورېدونکو او د خواله رسنۍ درنو کتونکو په خیر راسي. راغلي یو د ځوانو څنګ ته ولاړ یو، دی به راته ووایي چې څوک دی او له کوم ځای اوسېدونکی دی. مهرباني وروره که مو نوم راته ووایاست. نوم مې میرویس دی، د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار د تورټانګ د کلي اوسېدونکی یم. میرویس جانه څو کلن یاست؟ تقریبا عمر مې 19 کلن ځوان یم. ډېر ښه. مخاندې خپرونه ده، تاسو زموږ سره جالبه خاطره شریکوئ، ټوکه شریکوئ، زمزمه کوئ، او که نه موږ در څخه چې ستا نه وپوښتو. بس چې ستاسو خوښه وي. نه، چې ستا خوښه وي. که پوښتنې وي، که زمزمه وي، یو شعر هم درته وړاندې کولی شم چې هر څوم ستاسو خو نظر وي. ښه، زمزمه راته ووایاست. زمزمه به نو داسې د یو پوهنې په اړه د یو شعر به درته وایم. وایي زه دانش روان د پوهې لار کې، ما ګوهر پکې موندلی دنه نور موندمه. ډېر ښه. اوس به یو پوښتنه هم در څخه وکړو. و بالکل هېڅ مشکل نه. د افغانستان کوم ولایت دی چې ټکی نه لري نوم یې؟ لوګر. ډېر ښه. مهرباني که مو ځان معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ادریس د هلمند ولایت څخه. ډېر ښه. محمد ادریس څه کار کوي؟ صرافي ورسره کوو او دغه تر څنګ باندې درس هم ورسره وایي. هلمند پوهنتون کې اقتصاد پوهنځی وایي. ډېر ښه. په دې عمر تاسو څو کلن یاست؟ 21 کلن یم تقریبا. ښه، ډېر ښه. مخاندې خپرونه ده، تاسو موږ سره جالبه خاطره شریکوئ، ټوکه زمزمه راته کوئ، او که نه موږ در څخه چې ستا نه وپوښتو. داسې جالبه خاطره خو نشته، خو بیا هم یو ټوکه به وکړم. ښه، مهرباني ورته غوږ. یو وخت د کریم د همسایګانو واده و، نو د کریم دی په کور کې ډوډۍ ورکول. نو کریم په بل واده کې ګرځېدی، باره یو چا ورته وویل چې ته ولې دلته ګرځېدول، ما جسد نه دی کړی. مهرباني کوم ځان راته معرفي کړي. نوم مې محمد بلال دی، د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
اوس فعلا طالبانو په نمره کې اوسېږم. محمد بلال څه کار کوي؟ او اوس فعلا زده کوونکی یم د 12 ټولګي. دیشه مخاندې خپرونه ده زموږ سره جالبه خاطره شریکوئ، ټوکه را سره شریکوئ، زمزمه راته کوئ که نه موږ در څخه پوښتنه وکړو؟ یو شعر را سره دا در سره شریک کوم. مهرباني وایي چې ملهم د رغېدو ورسره نه وي داسې چاته زخم مه ښیه رحمان. دیشه هغه یو پوښتنه در څخه کومه، هغه څه شی دی چې 3 لوبغاړي لري او 12 لیدونکي؟ 3 لوبغاړي او 12 لیدونکي چې څه کومک سره وایي ډېر وسا دی یاره نه کېږي. ښه نه کېږي. مهرباني نوم دې څه دی نانی؟ نجیب الله دی. نجیب الله د کوم ځای اوسېدونکی دی؟ د نوزاد. ښه مخاندې خپرونه ده تا ماته ټوکه راته چمتو کړې ده، جالبه خاطره که زمزمه، او که زه در څخه چستان وپوښتم؟ یا چې کستان وپوښتې سم. ښه ټوکه موکه نه لرې؟ د نانیانو سره بیخي ډېرې ټوکې. یا زه ما سره ښه زه چستان دا رقم دی چې هر څومره یې کشوې هغومره لنډېږي. دا څه شی دی؟ چې هر څومره یې کشوې لنډېږي؟ دا متر دی. مهرباني که نوم راته ووایاست. ما نوم سمیع الله دی، د هلمند اوسېدونکی. سمیع الله جانه څه کار کوې؟ اوس نو بیکار یم. ښه مخاندې خپرونه ده زموږ سره جالبه خاطره شریکوئ، ټوکه زمزمه کوئ، او که نه موږ در څخه چستان وپوښتو؟ یا چستان وپوښتئ څه ده؟ ښه هغه څه دی چې یوه پښه او یوه سترګه لري؟ ستن به وي. ډېر ښه. مهرباني کوم ځان معرفي کړئ. زه محمد سفر د لشکرګاه اوسېدونکی یم. مهرباني د لشکرګاه د کوم ځای اوسېدونکي یاست؟ د کارتلګان کارتلګان کې. ډېر ښه. محمد رضا وروره څه کار کوې؟ دلته د کوچنیانو موټران لرو، د کوچنیان راځي دلته د موټران چلي، دغه مو کار دی. ښه مخاندې خپرونه ده زموږ سره جالبه خاطره شریکوئ، ټوکه زمزمه کوئ، او که نه موږ در څخه چستان وپوښتو؟ خاطره خو داسې خاص خاطره نه لرو، د دغه موټرسایکلانو خاطره به درته یاد کړو. مهرباني. یو ورځ دلته یو ځوان راغلی و، ول زه د سارا یم، د موټران یې چلوئ خو چندان یې زده نه و، کومک مو ورسره وکئ، دغه مو جالبه خاطره دی د دغه موټران. ډېر ښه. یو پوښتنه در څخه کوو، یو چستان در څخه پوښتو؟ ښه ووایه. هغه څه دی چې د مځکې پر سر ژوند نشي کولی مګر د مځکې لاندې ژوند کولی شي؟ د مځکې لاندې هغه خو نو دغه موږ داسې انسانان یو چې موږ سربیره ژوند نشو کولی، لاندې ژوندي. مهرباني کوم ځان معرفي کړئ. نوم مې اسمت الله دی، تخلص خلیلي، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم، او تاسو ته ستاسو د سکون راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي ټوله به جوړ او روغ اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. مننه خلیلي صاحب. دا راته ووایه څه کار کوئ؟ زه خپله د حقوقو پوهنځي یو تن محصل یم. ډېر ښه. مخاندې خپرونه ده تاسو موږ سره ټوکه شریکوئ، جالبه خاطره زمزمه کوئ، او که نه موږ در څخه چستان وپوښتو؟ که تاسو چستان راڅخه وپوښتئ ډېر به ښه، ځکه چې زه اوس د اوس دپاره که داسې کومه جالبه ټوکه په ذهن کې نه لرم. ډېر ښه. هغه څه دی چې د اسمان څخه راشواسي نه ماتېږي، خو که چیرې اوبو ته ورشواسي بیا ماتېږي؟ د اسمان څخه راشواسي نه ماتېږي، که اوبو ته ورشواسي ماتېږي. د ده په نقل راکولو سره شاید یا کاغذ وي یا میږی. نه، د دې دوه اپشنو څخه ته یو اپشن انتخاب کړه. هغه به میږی. مهرباني کوم ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه بلال احمد یم، د هلمند ولایت ښاروالۍ اوسېدونکی. نو ستاسو د یوټیوب او فیسبوک چینل دوستان ته هغه سلامونه وړاندې کوم. نو مهرباني راته ووایاست تاسو څه کار کوئ؟
زه خو فعلا محصل یم په بوس انسټیټیوټ کې هغه خپل د محصلي دوره مو ده او په دغه د محصلي په کاروبار سره اخته ډېر ښه مخاندې خپرونه تاسو موږ سره ټوکه شریکوئ جالبه خاطره زمزمه راته کوئ او که نه موږ درڅخه چشتان وپوښتو یاره چې چستان مو پوښتلی ښه به وای ښه هغه چش دی چې د غریب او مالدار دواړو سره ورسره دی یعنی د غریب سره هم دی مالدار سره هم دی بلې و هغه به نو عزت وي نه تاسو غلط یاست پیسې یاره ته ووایه نو کالي مالي به وي نو څه مهرباني کوم ځان راته معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم عزیز احمد ارشاد یم د هلمند ولایت لښکرګاه ښار اوسېدونکی ارشاد صاحب دا راته ووایه څه کار کوې فعلا خو محصل یم د نرسنګ انسټیټیوټ او دغسې ورسره تجارتي کارونه هم کوم ښه ډېر ښه مخاندې خپرونه تاسو موږ سره څه شریکوئ ټوکه را سره شریکوئ زمزمه راته کوئ او که نه بل څه دا چې مخاندې خپرونه ده نو ما سره خو د پند خاطرې ډېرې دي ځکه چې ما زیاتره وخت داسې ژوند کړی دی چې د خلکو سره مې د ادبانه او په سیاسي شیانو او داسې نورو علمي شیانو کې ژوند کړی دی نو داسې د خندا خاطره خو چې حقیقت درته ووایم نه مې په یادېږي نو یوازې یو د پند خاطره لرم هغه مې په فکر کې راګرځي چې ویې وایم که نه خیر تاسو یې راته ووایاست داسې یو خاطره را باندې راغله یو وخت زه ډېر کوچنی وم نو د یو چا سره مې د انډیوالۍ یا هم د دوستۍ لین تړلی و د هغه دوستۍ کې مو یو ورځ جنګ وکړي خامخا ژوند یې حالات دي پر انسان باندې راځي نو جنګ چې مو وکړي باره یو هفته او دوې سره خوابدي وو د هغه خوابتیا وروسته مو بېرته سره پخلا سولو بېرته خپل عادي حالت ته رالو خو بیا هم په زړه کې یو څه لږ شک و تردید و دا کیسې وې نو د دې پر ځای چې موږ سوله کړې وای ژوند مو سم کړی وای یو کال و دوه دغسې سره په دغه کې په خواشینۍ و داسې پریشانیانو کې مو ژوند سره تېر کړي تر هغه وروسته یو ورځ زما ملګري جنګ کوي یو ځای پر یو چوک باندې زه رالمه ما غوښتله چې د ده سره د ده پر ځای جنګ وکړم خو نو خامخا د ژوند حالات یې ده به راته وویل ول ته کم یې زه دې نه پېژنم داسې یعنې هم د خندا ده هم د پند ده خو باره ما ځان سره فکر وکړي باره مې نه ته کتله باره ما لا څه صحیح دی زه ځم ډېره مننه موږ در څخه یو چستان پوښتو بلکل مهرباني هغه چیش دی چې هر ځای ځو دی یم راپسې هغه زموږ سایه ده زموږ الله چې ډېره مننه تاسو کامیابه سواست دی اوسه خیر اوسه بیا هم په خیر راسي خدای دې وکړي د ښاریانو مرکې مو د خوشوار ګرځېدلی وي دا و مخاندې خپرونه چې ما جانان سیال ستاسو چوپړ ته وړاندې کړل تر یو بلې داسې ښایستې خپرونې چې مو چوپړ ته حاضرېږم راکړئ اجازه د الله په امان په لایزال رب مو سپارم مخ ته مو ګلونه